ګرانو مینوالو وطنوالو او بیا په بهر دنیا کې ناستو مسافرو محمد رسول الله صاحب په دیره د پښتنو د خو ګران ملګري لال باچا بټخیلوال سره ناست دی او یقینا چې یاره نن زمونږ دیره د پښتنو ډېره ګرمه ده ډېر درانه ملګري پکې ناست دي هغه مین ملګري ناست دي چې د شعر او ادب او موسیقۍ سره تعلق دی او همیشه دلته ناست وي په دې ملګرو زموږ دا محفل ډېر ګرم وي او که د دې ملګرو ارشاد وي نو د خپل پروګرام آغاز به د یو څو شعرونو وکړم لال باچا بیا به د ملګرو سره ګپې لګو وایي د دې مرکز آباد نه په دیکو راغلی دی زمونږ د محفل ته په جرګو راغلی دی د دې مرکز آباد نه په دیکو راغلی دی زمونږ د محفل ته په جرګو راغلی دی او راځئ چې ورته پاڼې کړو ملګرو مین زړونه چې نن عمره خان په خپلو پښو راغلی شعر د دې لپاره ووایي چې ډېر خوشحاله شوم محفل ته چې راغلم نو څو میاشتې پس چې دی نو زموږ عمره خان محفل ته راغلی دی او خبر شوی یم شیرګل خبر کړم چې بایسه په جرګو راغلی دی نو په دې خدای پوهه خبرې به کوي خو بهرحال دا زموږ د محفل ملګری دی ډېر زوړ ملګری دی او ماشاءالله د تبلیغ په مد کې د باجا د موسیقۍ استاد دی نو موږ ډېر خوشحاله شو هغه ته هرکلی وایي په خپل محفل کې او بیا چې دی نو یو خبره مې وختي راغله په بهرحال یاد به یې کړم وایي پرون زموږ ملاجان چې دی په اباسین مارکیټ کې د چایو د هوټل افتتاح کړې ده نو ما یاره ډېر ملګري چې دي نو ګیلې مانې را لېږلي دي خو بهرحال دا ګیلې ورته موږ رسو پروګرام کې کړی دی نو هغه به کوي او عبدالوهاب استاد ناست دی عمره خان ناست دی او علي پوررحمان دی او بیا سني نن سبا ماشاءالله ډېر ښه مارکیټ دی د سندرو په مد کې ځي سټوډیو ته ځي او به یې په ځان خرچم کوي او ماشاءالله یو دم یو ځل نه مینه ده او توپان صاحب پر سره ناست دی زما خیال دی چې د تعارف محتاج نه دی او زمونږ بابو چې دی نو ماشاءالله په محفلو مین دی نو هغه چې دی نو هم چې دی یو مرکه دلته شروع کړې ده د هرې جمعې په ورځ په میاشت کې 2 ځله شاعران ملګري راځي نو ډېر ملګري نصیب الرحمن ناست دی ظفر ناست دی تیمور مولا او زما خیال دی چې دغه دی د یار زمان دی دی هم ډېره موده پس چې دی نو ښکاره شوی دی نو نورې خبرې اترې به زه وایم چې یاره نه کوو لال باچا ځکه چې پروګرام اوږدېږي او ملګري په هرکلی وایي داسې لکه دا عبدالوهاب استاد نو ستاسو خوښه ده چې نن به د لال باچا نه په دې محفل کې ساه ورو او یقینا چې یاره همیشه د عوامو د زړه څه نه څه سندره ویلې ده او مونږ خوښه کړې ده نو راځئ چې نن بیا وطنوالو مینوالو او مسافرو ته ډېره مننه پېښ کړو ډېره مننه ستاسو په راتلو باندې ستاسو په خبرو باندې مې محفل ښایسته شو ډېره مزه یې وکړه خوشحاله کې ملګري ټول راغونډ شوي دي سني راغلی دی ځل دا لارې بابو دی او بل دا چې دغه ته دی الف رحمان استاد دی او ملاجان دی بیا د هوټل مبارک شي یاره او دغه د ملاجان ځل لکه نه او مبارکي به ورکو په پروګرام کې دن دی د دې لپاره بیا پیالې چې نه خلاصېږي دې کې بیا ښکلی پروګرام کوو بل انشاءالله داسې به وکړو چې یو دوه تقریب ووایو او بیا بس یو مصرعي ژوندکی
Sterguto martero,